حضرت جنید بغدادي رحمه الله ته یو سړی راغی او اوله بیعت ولا ورکو بیا څو ورځې چې کوم دی و بیا واپس تلو بیا جنید بغدادي ته وایي چې زه خو واپس ځم نه هغې ته څنګه راغلی او څنګه واپس ځې نه یو زه راغلی یم چا مې اورېدلي چې دا ډېر لوی بزرګ دی خو چې زه رالم ما خو چېرته څه کرامت وندلې چې دا څه ناشنا څیز مې وندلې ستا نه کرامت نه هغوی چې په دې ورځو کې تا مانه چې کوم دی د رسول الله وسلم د سنتو نه خلاف څه لیدلي دي وی نه نه مې دي لیدلي د سنتو نه غټ کرامت بل چې کوم دی نشته د استقامت د علی الدین نه غټ کرامت بل نشته کرامتونه د بزرګۍ علامه خو نه ده بزرګۍ علامه دا ده چې د الله په دین باندې عمل کې د الله خبره منې د رسول الله وسلم په طریقو باندې زندگی تیرې دا کرامت دی او دا چې کوم دی دغه اصل خبره چې کوم دی هم دا ده حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه یو سړي ته وایي وایي ما لونګ راوړه نو هغه دا چې لونګ یې راوړه دوه دانې ور راوړې وایي دا درې ولې نه راوړې ځکه درې چې کوم دی تاق سنت طریقه ده وایي زه خو دومره مې احتیاط کوم چې کله مخ باندې اوبه راچوم د ښي طرف نه چې کوم دی راچوم داسې چې بل طرف ته ټول مخ وینځم خو د دې طرف نه چې کوم دی راچوم دا بزرګانې دي نو او په دې طریقو باندې شریعت باندې عمل نه بغیر گزاره چې کوم دی نه کېږي یو صحابي دی ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه پټې اوبه کو او بیا چې کوم دی هغه بیا هغې ته ورسمې کړې وې یو کس راغی دا پټي دا پولې داسې وواله لښتي دا پوله نو اوبه په لارې باندې سمې شوې او پټي نه ګډې وډې شوې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه ډېره غوسه ورله او بیا چې کوم دی فوراً کېناسته او پاکې ځای کې په اوبو کې کېناسته نو جامې هم خرابې شوې اوبو کې چې کوم دی خټو کې کېناست نو چا ورته دا وایي چې تا خو په دې خټو کې ولې کېناستې نو وایي چې ما له ډېره غوسه راله د سړي د وجې نه او رسول الله وسلم فرمایلي چا له غوسه ورشي چې دی ولاړې دي کښېني نو غوسه به یې ختمه شي او که په ناستې باندې غوسه ختمه نه شوه دی دې سملي نو بیا به غوسه الله پاک چې کوم دی ختمه کړي نو یې ده چې کله زه غوسه کړم د ما ته د رسول الله وسلم د حدیث مبارک یاد شو نو زه فوراً کېناستم ځکه چې د حضور علیه السلام خبره یادېدل په هغې باندې فوراً عمل کول زه کېناستم نو چا ورته دا وایي چې یو قدم به را دې خوا شوي به دې وچه باندې به ناست وي جامې خو به دې په خټو کې نه خرابېدې اوبو کې به نه خرابېدې نو هغه وایي چې د رسول الله وسلم خبره ما ته یاده شي نو بیا زه د هغې نه یو قدم خوا نه شم تللی یو قدم مې بیا نه شو اخیستی چې زه چې کوم دی دا دغه وکړم صحابه کرام چې کامیاب وو همدغه وجه نه شریعت حکم به راغی د رسول الله وسلم خبره به راغله حکم به راغی فوراً به عمل چې کوم دی کوو صحابه کرام کامیاب په څه باندې وو هغې کامیاب په دې باندې وو چې هغې د رسول الله وسلم خبره چې کوم دی هغه منله او د هغې په سنت به مکمل تابعداري کوله چې حضور علیه السلام به یو حکم وکړو هغې به د هغې نه بل طرف ته چې کوم دی کېدل نه یو ځل رسول الله وسلم خطبې ته چې کوم دی پاسېد خلک ولاړو حضور علیه السلام فرمایي اجلسوا کېنئ یو صحابي په اعزارځای کې کېناست عبدالله ابن مسعود هلته را روانو بس هلته چې وی اجلسوا کېنئ نو بس هلته کېناست په دروازه کې کېناست رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چې کوم دی ولید یا ابن عبد تعال عبدالله ابن مسعود دلته راشه بیا راغی نو هغه وایي چې ما خو چې کله دا حکم واورېده چې کېنئ بس ما د هغې نه پس چې کوم دی بل څه نشو کولی یو قدم د هغې نه اخوا چې کوم دی نشم راخوځېدی کامیاب صحابه کرام هم په دغې باندې و محمد رسول الله والذین دا کامیابي د صحابو دا هم په دغې سره وه چې د الله خبره به منله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به چې کوم دی منله اتباع د سنت به کو اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی کو یو صحابي لاړ هغه چې کوم دی د هرقل دربار ته چې کوم د روم بادشاه په هغې زمانه کې دا دواړه چې کوم دی روم او دارنګې ایران دا غټې غټې بادشاهۍ وې لکه اوس چې خلک سوپر پاور امریکا یا څه ته وایي دا وخت کې دا سوپر پاورز وو او ډېر مهذب اقوام او دا عربو دا خلک دا هغې عرب بدوان حسابول بې تعلیم حسابول انپړ حسابول او دغه ډېر مهذب وو د هغې دربار ته چې کله چې کوم دی صحابي لاړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې
نا بادشاہ سره خوا کې چې کوم د هرقل روم هرقل سره خوا کې کوم کرسی و ناغي په دې کرسی وی کېنه چې کېناستو فورا بیا خیال شوي دا کرسی خو د سرو ده د سرو زرو جوړه ده او د سرو زرو نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ده نو فورا د هغې نه راکوز چې نه هرقل ورته ګوره موږ ستا دومره عزت وکړه ته به خپل عزت نه پوهېږې خپلې کرسی نه چې کوم دې دغه شوي هغه وایي چې نه یو ستا عزت دی یو موږ ته رسول الله وسلم فرمان کړی دی چې حضور علیه السلام چې کوم دی هغه فرمایي چې د سرو څیز استعمال دا چې کوم دی هغه نارینهو دپاره ناروا دی نارینه به سره چې کوم دی نه استعمالوي نه به د هغې په لوښي کې اوبه څکي نه به د هغې کالي جوړې نارینه نه به د هغې ګوتی اچوي او نه به د هغې دا کوي د مونږ خو د رسول الله وسلم تابعدار یو مونږ خو د بل چا تابعدار نه یو مونږ خو د هغه خبره به چې کوم دی هغه منو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حدیبیې په موقع باندې حضور علیه السلام ولېږه مکې معظمې ته لاړ شه او هلته چې کوم دی مونږ خو چې راغلي وو نو د شپږمه هجرۍ کې دی تللي وو مونږ صرف د عمرې په نیت باندې راغلي وو 1400 یا 1500 صحابه کرام رسول الله وسلم سره موجود وو هغې هلته منع کړه حدیبیې مقام کې نو بیا حضور علیه السلام چې کوم دی حضرت عثمان را ولېږه ته لاړ شه مذاکرات وکړه هغې ته وایه چې مونږ خو جنګ له نه راغلی مونږ خو عمرې له راغلي کو عمرې له پرېږدی بس ټیک ده او کنې هلته چې حضرت عثمان لاړه نبی اسلام فرمایي دی اعز ببطن مکه او مکه معظمه کې د ټول نه زیات معزز شخصیت به دې حسابې ده حضرت عثمان رضی الله عنه ځکه نبی علیه السلام هغه ولېږه چې ولېږه نو بیا شپه وکړه د خپل تره زوی سره او د هغې نه پس چې کوم دی د سردارانو سره مذاکراتو له ور روان شو خو چې کوم نور مشرانو نه هغې سره چې کوم دی هغه ملاقات ته چې کوم دی ورغې دغه ته ورتله نه دا پیسې داسې راوچتې کړې وې څنګه چې سنت طریقه را ګیټې ښکاره کړې وې نه تره زوی ورته وایي چې دا خو د مکې سرداران دي او غټ دي غټ خلک دي او دوی چې کوم دی دا حکمونه کوي خلکو باندې فیصلې کوي او دوی سره چې مذاکرات کوي نو هغه سړی کوي چې کوم د دې هم پلی او د دې په شان سړی وي نو د هغې طریقه دا ده چې هغې پیسې ښکته ساتي او داسې ځان پسې راکاږي یا لنګې نه ځان پسې راکاږي